ستا په پاک ظهور و شو رحمت په ټول جهان نبی ته موی درمان نبی ته موی درمان ته موی درمان نبی. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دوه نعمتان ډېر لوی نعمت دي مګر اکثره خلک په هغه کې په غفلت کې دي سم نه استعمالوي. الصحه والفراغ یو صحت دی او یو فراغت دی وخت درلودل. نو د صحت په باره کې علما وایي که ستا صحت سم یې نو ستا ته د قرآن د وظیفه د سجده د لمونځ دا لا هم خوند درکوي. نو په دغه سبب ما ویله دا موږ باید چې خپل سکیجول کې روزه سپورټ ته وخت راوباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سویمینګ هم کړی دی، اوبازي هم کړی دی، پر آس هم کښېنستلی دی، تیربازي هم کړی دی، د نیزې چې غورځوي دا ګرد زموږ نبي مبارک صلی الله علیه وسلم کړي دي. او یو په بل حدیث کې راغلی دی چې هغه مؤمن چې قوي الله سبحانه وتعالی ګران دی در هغه چې مؤمن دی مګر ضعیف دی. نو دا زما گزارش دی ځان ته تاسو ټولو ته چې باید چې په روزه کې نیم ساعت یا 45 یا یو ساعت دقیقې موږ د سپورټ دپاره راوباسو. ګوره دا زموږ د کور لاندې کورټ دی، خپل باسکټبال کوو. نو مقصد هره بازي چې که د نارینهو دپاره وي که د ښځو دپاره وي بس خپل دپاره دې خیال یې ساتي د ښځو دپاره هم ډېر ضروري ده، علما لیکلې ده، او د نارینهو دپاره هم ضروري ده. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل صحت د دین دپاره د اسلام دپاره ژوندی وساتو، موږ ته هم فایده کوي او اسلام ته هم فایده کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا زموږ چینل یوټیوب سره سبسکرایب کړئ، تاسو ته ویډیو به پر خپل وخت رسیږي او د نور سره شیر کړئ د ثواب په نیت. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر سره سبسکرایب کړئ او د ثواب لپاره دغه ویډیو لایک او شیر کړئ.